يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تبارو رمضان داغی میاشت را روانه ده، تقریبا یو شپږ ورځې یا اتو ورځې بعد رمضان شروع کیږي. دای متعلق به مختصر خبرې وکړو، ټیم خو ډېر مختصر دی. رمضان د په کال کې یو ځل راځي او دا د عبادتونو میاشت ده چې په دې کې موږ خپل الله سره تعلق قایم کو. د نورو میاشتو په نسبت باندې په دې کې عبادت ډېر کېدلی شي. دا هغه میاشت ده چې په دې کې په انسان کې پرهیزګاري او تقوا راځي. الله فرمایلی دی ایمان والو په تاسو باندې روژه پرستلی شوې ده لکه څرنګه چې په مخکنو خلکو باندې پرستلی شوې وه، فایدې سره لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو متقیان شئ، په تاسو کې د تقوا د پرهیزګارۍ صفت راشي. رمضان کې یو څو خبرې اهم د هغې اهتمام هغه ضروري دی. مسلمان چې مسلمان وي او دی بیمار نه دی، روغ دی، څه عذر ورته نشته، نو دی به روژه نیسي. روژه په ده باندې فرض ده، لازم ده چې دته عذر نه وي، نه د بیمارۍ نه د سفر او یا بل څه عذر. دا خو فرض د پاره چا باندې هر سړی به نیسي. هغه سړی بدبخته سړی دی چې په دې 12 میاشتو کې 11 میاشتې د خوراکونه او څښاکونه کوي او یوه میاشت چې ده په دې کې د رمضان روژه ونه نیسي، دا ډېر بدبخته دی. په دې میاشت کې یو دویم اهم کار لاول خو د هغې اهتمام د روژې د نیولو، دویم اهم کار د دې روژې چې کوم ماتونکي اشیا دي، دا ماتونکي اشیا دوه قسمه سره دي. یو هغه دي چې روژه بالکل له ذات نه ختموي او خوراک او څښاک وغیره دي. یو هغه دی چې د روژې کوم فایدې دي هغه ختموي، د روژې کوم ثواب دی هغه ختموي. هغه ګناهونه دي، د ګناهونو ځان ساتل. اصل کې په روژه کې د ګناه نه ځان ساتل ضروري دي. او دا خبره مخکې موږ ذکر کړې وه، په رمضان کې خوراک او څښاک حلال شی دی، لیکن موږ باندې په رمضان کې بند دی او ګناه په هر ټیم کې به موږ باندې بند ده. نو په رمضان کې خو د هغې نه په طریقه اولا ځان ساتل پکار دي. دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من لم یدع قول الزور ولا عمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. چا چې دروغ خبرې دروغ کارونه پرې نه ښودل، په هغې باندې عمل کول یې پرې نه ښودل، د ګناه کار چا پرې نه ښودو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. الله ته هېڅ ضرورت نشته دی چې دی خوراک او څښاک هم پرېږدي، بس هغه دې هم کوي. یعنی اصل مقصود په روژه کې هغه د ګناه نه ځان ساتل دي، د نیکو سره ځان عادت کول دي. خو تعجب او افسوس په هغه خلکو باندې چې د رمضان په موسم کې، د رمضان په میاشت کې د خپل روژه چې لنډوي په ګناه باندې لنډوي، دی چې ټیم پاس کوي نو په ګناه باندې ټیم پاس کوي. مؤمن سړي ته چې کلم فراغت ملاویږي هغه به د الله د دین په باب کې هغه مصروفه کوي، د الله د دین کار په هغې کې کوي. لیکن نن موږ ګورو خاص کر په دې حالاتو کې کله چې فرصت ملاو شوی دی، موږ ته فراغت موږ ته ملاو شوی دی، په زیر دې باندې چې دا ټیم موږ ډک کړو د الله په دین باندې، قرآن باندې، په اسکارو باندې، د دین په زده کړه باندې، موږ الټا دغه ټیمونه ډکوو د ګناه په کارونو باندې. څوک په خوړ کې ناستي تاش کوي، څوک په کور کې ناستي لډو کوي، څوک په موبایل باندې ویډیو ګیمې کوي، غلط فلمونه پې خلک ګوري، غلطې ګانې پې خلک اوري. او اوس لا رمضان را روان دی، نو که په دې کې چې کاروبار هم بند دي او رمضان روژه هم لنډول غواړي، نو کیدای شي زموږ نوجوان نسل خصوصا یو 2 قدمه د دې بوزې نه اخوا نور هم لاړ شي. خو د نبي دا فتوا یاد لرئ فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. هېڅ ضرورت نشته که دی خوراک نه کوي او د اسکاک نه کوي، بس هغه دې هم کوي. دریم خبره
د قرآن کریم د تلاوت اهتمام په دې میاشت کې خصوصا کوي. الله دا میاشت د قرآن د پاره منتخب کړي ځکه قرآن پکې نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر. الله وایي موږ په شپه د قدر کې دې نزول شروع کړی دی. شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. میاشت رمضان هغه ده چې په هغې کې قرآن کریم نازل شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم با په رمضان کې د قرآن خصوصی اهتمام کاو. جبریل براتو هر میاش کې بیاغت هر رمضان کې به ته قرآن ختماو. په کم کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده نو 2 ځلې ورته په رمضان کې قرآن ختم کو. دیو جن دې ته شهر القرآن ویل کېدلی شي. د قرآن کریم د تلاوت اهتمام کوي او تفسیر که پکې شروع شو جو د هغې خصوصي اهتمام کوي. سوال به د الله نه دا کوو چې الله د حالات برابر کړي چې تفسیر د قرآن پکې شروع شي، ترجمه د قرآن کریم پکې شروع شي. د قرآن پکې ډېر اهتمام کوي. بله هم خبره په رمضان کې د غریبو خلکو، نادار خلکو، ناچار خلکو دای خصوصي خیال وساتئ. خاص کر په دې حالاتو کې چې په دې حالاتو کې لاک ډاون دی په ټول ملک کې، کاروباري مراکز بند دي، دکانونه بند دي، تجارت چې کوم دی هغه بند دی. کم خلک چې غریب خلک وو او سحر باغی لاړ تیاړی له مازدیګر باغی ته یو 500,000 روپۍ میلاو شوې نو په هغې باندې به د خپل کور خلکو دپاره د خپل بچو دپاره وړه وریجې، ټماټر، الوګان وغیره واغستل. نن هغه شی هم بند دی په دا غریبانانو باندې. نو مخکې خو به هغې دیاړي وکړه، اوس دغه غریب خلک په انتظار باندې دی او دا غریب خلک په دې سوچ او فکر کې واقع دي چې په رمضان کې به خپل بچو دپاره زه څه کوم، رمضان کې په روژه ماتي په ټیم کې به زه کور ته څه راوړم د خپلو بچو له. دا خلک به کوي څه؟ نو ډېر سرمایهدار خلک شته دی، ډېر مالدار خلک شته دی چې هیڅ طرح پیسې ورسره دي. یوازې د خپل ځان احساس مه راخله، د خپل ملک او د خپلې علاقې د غریب د هغې د لږې لږ احساس هم وکړه. یوازې دا مه وایه چې زما بچي دي، یوازې دا مه وایه چې روژه ما نیولې ده، بلکې دا بچي د غریب سړي هم شته دی او دغه روژه غریب سړی هم نیسي. نو که ستا په 2 روټو باندې کار کیږي نو 1 روټۍ خیر دی د ګاونډ ته ولېږه، 1 روټۍ د غریب له ورکړه، د هغې پیسې غریب له ورکړه. دا غریب به څه کوي؟ او دا ورته یقینا وایم چې خاص کر په دې حالاتو کې چې اوس کوم حالات دي په دې کې به څه کال ډېر غریبانان خلک هغوی به د روژه ماتي په ټیم کې دې ورته ګوري چې څوک به څه خوراک راوړي که را به نه وړي. ماله به څوک پیسې راکړي چې زه پې خپلو بچو له څه رزق وغیره والم کوه به نه لمه. او حالات خو ستاسو مخې ته دغه دي. که یو چا ته 12,000 روپۍ میلاو شي نو 12,000 روپۍ دې څه شی؟ یو طرف ته خو 12,000 روپۍ میلاو شي د حکومت د طرف نه، خو بل طرف ته خو سودا ته هم وګوره چې هغه د اسمان سره خبرې کوي. دی به کوي څه په هغې کې؟ زه د کم غریب خبره وکم، زه د هغه غریب خبره وکم چې کوم 6 ورځې او 8 ورځې په دې بوزه کې د رمضان نه غیر دا په کور کې 6 او 7 ورځې پخلی نه دی شوی. که زه دا غریبې خبره وکمه چې هغوی خپل ماشومان د هغوی د منولو دپاره ایلنې په کټوۍ کې خوټ کوي او د ایلنې سابه هغې نه پخوي. که زه دا غریب خبره وکمه سوشل میډیا باندې به تاسو کتلی وي دا غریبې ښځې خبره زه وکمه چې دای ماشومان ناست دي او د هغې ماشومه جینۍ چې تقریبا د 9 سال یا د 10 سال ماشومه ده، هغه وایي زه به د هلکانو جامې واغوندم، زه به په هوټل کې کار کوم چې د خپل مور له او د خپلو وړو بچو دپاره زه رزق پیدا کړم. زه د کم غریب خبره وکمه. او نن زموږ خلکو ټول ځان نانګاره کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلي وو هغه سړی مؤمن نه دی چې کوم سړی ځان له په مړه خېټه باندې شپه تېره کړي او خوا کې ګاونډي په نار باندې شپه تېره کړي. دا سړی خو مؤمن نه دی. انما المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى بعضه اشتكى كله. د ټولو مؤمنانو مثال خو د یو بدن غوندې حیثیت لري. که بعض حصه هغه درد کوي تمام بدن درد کوي او د هغوی پریشانوي،
پکار دار چې موږ د هر غریب په پریشانی باندې پریشان شو. نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلیو کنن ته غریب لا څه ورکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي من فطر صائما فله مثل اجره. چا چې روژهدار ته روژه ماتې ورکو د هغه دپاره به دومره ثواب وي څومره چې د روژه پخپله نیولې ده. دا مه وایه چې ما صرف خوراک سکاک ورکو بس ختمه شوه. نه، که تا لسو کسانو له روژه ماتې واغستو نو تا تر 11 روژو ثواب میلاویږي، یو د خپلې روژې او 10 د نورو خلکو د روژو. دومره فایده. نن راشي زما ورونو دا مال زمونږ سراسر یې دې نه فایده والی، دا مال ختمېدو واله دی، دا ژوند ختمېدو واله دی. نن چې کوم وبا په دې ملک کې راغلی په ټوله دنیا کې راغلی ده، ډېر مالداره خلک دا یې مالونه واغسته او تش لاس یې ولیږل. نن راشئ دغه مال دی مخکې نه یې ولیږئ، موږ پسې وروسته روان یو. نو انشاءالله تعالی فایدې به ډېرې میلاو شي. نو د غریبانو خصوصا اهتمام په دې کې وکوي. الله رب العالمین نه سوال دی چې الله رب العالمین به موږ دا رمضان روژه په خیر خیریت سره تېره کړي. الله دې دا وبا د دې ټولو مسلمانانو د ملکونو نه اوچته کړي. الله رب العالمین زمونږ مساجد زمونږ مدارس د دې وبا د وجې نه بندي، د دې وبا د وجې نه موږ د ډېر خیر نه محرومه شو. موږ ګناهګار یو، خطاکار یو، سیاکار یو. یا الله تا ته موږ توبه وباسو او یا الله د دې رمضان په وجه باندې موږ نه دا وبا د مسلمانانو د دا وبا دا ختمه که. الله رب العالمین زموږ نه راضي شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.